السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشحاله یاستئ. قدرمنو، دا شی به مو هر ځای لیدلی و، خاص کر د ترکاڼ په دکان کې دا دوی هم استعمالوي او هر ځای استعمالیږي. نو په دې ویډیو کې موږ درته ښیو چې تاسو دغه په انګریزي باندې ډای سورتیایي دا تاسو څرنګه جوړولی شئ. نو راځئ قدرمنو چې وګورو چې دا څرنګه جوړیږي. داسې خو چې له بازاره تاسو اخلئ نو ډېر ګرانه تمامیږي، خو موږ به یې داسې له وړو وړو اوسپنو یو پیچ به واخلو او یو دوه نټه لګیږي. په دې به موږ کوشش کوو چې موږ دا ډایس جوړ کړو. قدرمنو، راځئ چې ګورو چې دا څرنګه جوړیږي. قدرمنو، دا یوه اوسپنه داسې موږ راواخیستله. دا یو د اوسپنې 4 پایپ ده. دا موږ قدرمنو خپل پیمایش کوو، بیا به دغه پیمایش کټ کوو. دا تاسو ګورئ. دا موږ دوه حصې ځینې کټ کړې. قدرمنو، دا به دا رنګه جوړ کړئ. دلته اوس موږ والډینګ ورکوو د مضبوطي لپاره د جوړو ته. دا تاسو ګورئ. دلته موږ په خپله اندازه په خپل پیمایش دا سوری پکې وکړو. اوس به دلته یو دا نټ پکې بسته کړو. او دا زموږ یو غټ اکسل چې اکثر د موټرسایکل ټیرو چکو کې وي، بسته وي، دا غټ اکسل به راواخلو. دا نټ تاسو ګورئ قدرمنو چې موږ والډینګ کړو. اوس د دې اکسل د دې پیچ سر کې یو بل غټ نټ ورکوو او بیا یې والډینګ کوو. اوس قدرمنو دلته پاتې شو دا لاس دی، دا موټی. دا قدرمنو زموږ دا اوزار د آله تیاره شوه. قدرمنو، خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو د خوښۍ سبب وګرځي. ملګرو سره یې هم شیر کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.